دا وجود مې داسې خوږېږي غوندې چې دا به څه وجهوي وجود دې خوږېږي زه به ژوندی دې کټ کې تا ته ناست یم ستا وجود به خوږېږي ولې به خوږېږي یا رئیس صاحب مې ماته تسبیح اړوه او ذکر به ورته موږ دواړه وکړو که څنګه رښتیا و رئیس صاحب محترمه ته څه له ځان په عذابې دا موږ څه دپاره جماله دا وجود مې داسې خوږېږي غوندې چې دا به څه وجهوي وجود دې خوږېږي زه به ژوندی دې کټ کې تا ته ناست یم ستا وجود به خوږېږي ولې به خوږېږي اوس به دې داسې چاپي کړو چې هډوکي به دې پاسته شي هغسې هغه موټر سر یې نه دی ویلی وایي سر دی خو سر بیا هم خوږېږي دا سر یې نه دی خدای هم خوشحاله لره رئیس صاحب ته زموږ مشر یې په موږ دې حق دی بالکل بالکل څنګه شو رئیس صاحب ګزاره یې ونه کړه ګزاره بس ښه شو ښه شو ښه کښېنه وایي ښه شو موږ ناست یو دې لپاره ته وګوره که نه څومره تازه دی وایم تازه که تازه هغه دی پر خپله پراته ده همدا اوس د بوټ نه شکېدلی دی داسې تازه وایم داسې تازه لکه چې ښه خوشبویي لري ډېره ښایسته خوشبویي ده ښه تاسو ملګري شئ زه به دا ذکر وکړم ښه یا رئیس صاحب مې ماته تسبیح اړوه او ذکر به ورته موږ دواړه وکړو که څنګه رښتیا و رئیس صاحب محترمه ته څه له ځان په عذابې دا موږ څه دپاره رئیس صاحب تو دواړه به زه غلطېږم که نه زه به نه شم ویلی ته تو دواړې خدای دې خیر کړي چې دا زنګ چا راووهه څه زه منفک شومه دا څه وایې ډېر بد زیری مې واورېده ښځه ته دا پرېږده لږ اوبه راته واچو چې اودس وکړمه زه خو وایم رئیس صاحب ښکته شه او تشناب ته لاړ شه لږ به دې ورزش هم وشي اودس به مو وکړي دا ټول ثوابونه مه باندې مه ګټه خپل یې مو ګټه لږ رئیس صاحب ستا د ګټې خبره یې کړې ده ثواب کله کله خپل هم ګټه سمه ده نو بسم الله یاره اوس به در باندې مقصد چې وظیفه دې وکړه ستا خدمت هم کوه او دا دې ګل نه مې ورته داسې ګل جوړ کړو چې دا دې واغه دې دا اوس ښکېدلی او پرخه مې پرته لیکن دې ګل پړاوې ګل به هر نه سیوا اوس ګل مول پرېږده د نوي رئیس ادرس پیدا کړه چې هلته لاړ شو زه یې دا او زه یې هغه